السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک یم او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته 5 د دنیا تر ټولو سختو او خطرناکو جابس یا دندو په باره کې معلومات درکوم. هسې دندې هم موږ او تاسې ټول ترسره کوو، خو د دې دندو په کتلو سره به تاسو په خپلو دندو شکر وباسئ. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. سبسکرایب کړئ ځواک ټي وي او د بیل آیکن هټ کړئ د معلوماتي ویډیوګانو تر ټولو مخکې د کتلو لپاره. نمبر 1 سکای سکریپر وینډو کلینر، مطلب د لوړ بلډینګونو د شیشو صفا کوونکی. دوستانو، دا داسې وظیفه ده چې زیات کسان ورته زړه نه ښه کوي، هغه ځکه چې د لوړ بلډینګونو د شیشو صفا کول اسان کار نه دی. په دې کار کې د هوا حالات ډیر مهم رول لري. که چیرې هوا باراني او یا طوفاني وي نو په دې صورت کې دا دنده ترسره کول ناشونې ده. د وینډو کلینینګ یا د شیشو د صفا کولو لپاره ډیر زیات روباټونه انوینټ شوي دي، خو تر اوسه پورې داسې کوم مناسب روباټ نه دی جوړ شوی چې بالکل د انسان په شان وینډو کلینینګ ترسره کړي. نو ځکه روباټونه د وینډو کلینینګ لپاره ډیر نه استعمالیږي. په دې پروسس کې وینډو کلینر د بلډینګ د لوړې سطحې څخه د یوې رسۍ په مرسته ځوړند وي او د خپلو خاصو وسایلو لکه وایپر او مایع په واسطه د بلډینګونو شیشې صفا کوي، چې ډیر یو خطرناک کار هم دی او د وینډو کلینر یوه وړه غلطي د مرګ سبب کیدی شي. نمبر 2 سنیک فارمینګ یا د مارانو ساتنه او روزنه ترسره کول. دوستانو، مار یو داسې شوی دی چې زیات خلک یې لیدلو ته هم زړه نه ښه کوي، نو ساتل او روزنه ترسره کول خو یې لرې خبره ده. خو د اندونیزیا او چاینا په ځینو ځایونو کې د مارانو لپاره ځانګړي فارمونه شتون لري چې په هغه کې یوازې د مارانو روزنه ترسره کیږي. د دې علاقو زیات خلک د یو څو پیسو لپاره هر ورځ د زرګونه مارانو په منځ کې پرته له ویرې خپل ژوند تیروي. په دې مارانو کې ځینې ماران زهرجن هم وي چې په یو ځل چلو سره انسان خپل ژوند په سکندونو کې لاسه ورکولی شي. خو دا کسان ډیر په بې پروایي او پرته له ویرې ماران په خپلو بیکونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. دا اشخاص ډیر په ارامۍ سره د مارانو فارمینګ ترسره کوي او د مارانو د غوښې او زهرو څخه پیسې ترلاسه کوي. نمبر 3 ټاور کلیمینګ. دوستانو، تاسو فکر وکړئ که چیرې په یو خالی میدان کې یو نیم زر فوټه ټاور موجود وي او تاسو د یو بیګ سره د یوې رسۍ په مرسته د دې ټاور سر ته د ختلو دنده خوښوئ. که چیرې موافق یې نو په کمنټ کې ضرور ووایئ. دوستانو، په زیاتو هیوادونو کې داسې ټاورونه شتون لري. کله کله په دې ټاورونو کې تخنیکي ستونزې پیدا کیږي او د دې ستونزو د حل کولو لپاره د ټاور ماهرین چې ټاور ټیکنیشن ورته وایي د ټاور سر ته پورته کیږي او هغه ستونزه حل کوي. دوستانو، دا دنده چې څومره اسانه ښکاري دومره اسانه نه ده، ځکه چې یو نیم زر فوټه لوړ ځای ته پورته کیدل هغه هم یوازې د یوې رسۍ په مرسته اسان کار نه دی. د ټاور ټیکنیشن لپاره د هوا حالت ډیر مهم رول لري او ټاور ته د هتلو په وخت کې باید د هوا حالت او نور ټول شرایط په نظر کې ونیسي، ځکه چې یوه وړه غلطي د ټاور ټیکنیشن د مرګ سبب کیدی شي. نمبر 4 سلفر ماینینګ. دوستانو، په 4م نمبر کې راځو د یوې داسې دندې طرف ته چې د مزدورانو عمر کموي. د اندونیزیا د کوایزم ولکانو په دنیا کې یو له خطرناکو ځایونو څخه دی. د غرونو په منځ کې ډیر یو ښایسته او په زړه پورې تالاب شتون لري، خو د دې تالاب اوبه بالکل د څښلو لپاره نه دي، هغه ځکه چې په دې تالاب کې سلفیوریک او هایدروکلوریک اسید ډیر زیات شتون لري. د دې سلفر د استخراج لپاره مزدوران د ډیرو لوړو غرونو په پاس کولو سره دې کان ته راځي او په دې کان کې کار ترسره کوي. د مزدورانو د سږو خرابېدل او د سترګو څخه د اوښکو بهېدل دلته یوه معمولي ناروغي ګڼل کیږي، هغه ځکه چې دا مزدوران د ماسک او ځانګړي لباس پرته په دې کان کې کار ترسره کوي. دا سلفر د دوی د سږو د خرابېدو لامل کیږي چې بالاخره د دې مزدورانو عمر د 50 کلونو څخه نه اوړي. دا مزدوران د سهار څخه تر ماښام پورې ډیر زحمت وباسي او د دومره زحمت په نتیجه کې دوی ته یوازې د ورځې 350 روپۍ ورکول کیږي. نمبر 5 الکتریکل پاور لاین انسټالر، یعنی د برېښنا د لاینونو نصبونکی. دوستانو، دا دنده هم یو له سختو او خطرناکو دندو څخه ده چې په سکندونو کې د انسان د مرګ لامل کیدی شي. په دې دنده کې 2 خطرونه شتون لري. اول خطر د غورځېدلو خطر دی، هغه ځکه چې پاور لاین انسټالر په ډیرو لوړو پایګانو کې د برېښنا لاینونه نصبوي. او دوهم خطر الکتریکل شاک، یعنی د برېښنا نیول دي چې د انسان د مرګ او یا هم دایمي فلج لامل کیدی شي، ځکه چې برېښنا داسې یو شی دی چې د جوړونکي شخص لحاظ هم نه کوي. د انسان د وژلو لپاره 50 ولټه برېښنا کافي ده، خو په دې لاینونو کې تر 8 لکه ولټونو پورې برېښنا جریان لري. نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې دا دنده څومره خطرناکه او وژونکې دنده ده. دوستانو، که تاسو غواړئ چې موږ په فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې فالو کړئ نو د هغې لینکونه لاندې په ډسکرپشن کې موجود دي، تاسو کولی شئ چې په خپله یې وګورئ. نو دا د دنیا د 15 سختو او خطرناکو دندو په باره کې معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او د داسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هټ کړئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې ضرور رسیږي. تر بلې ویډیو پورې مې اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای پامان.